چې د یو سړي قتل او د یو سړي مرګ د درې وجو نه روا کېږي. یو وجه پکې دا ده چې شادي شده سړی وي او بدفعلي وکړي علیه بالله، نو شریعت مبارک دا حکم کړی ده چې دا به بیا سنګسار کې او د ده مرګ بیا جایز ده نو عوامو د مسلمانانو لپاره، او قاضي به هغه څه کي دا به قتل کړي. نو یهودو کې داسې مسله راغله او دا مسله ډېر مالداره خلکو پرېږدلې وه. چا چې دا کار کړی نو هغه د مالدارو خلکو اولاد و، هغه یې خپلو کې مشورې کولې او دا یې ویې لکه دا خبره څرګندوئ ما او وی راځئ داسې چل به وکړو، خو لیکن کوم چې غریبانان خلک وو که نه هغه یې شور جوړ کړو چې موږ دپاره ولې یو حکم دی د مالدارو دپاره بل نه څه نه، د قرآن کریم او د هرې زمانې د مبارک پیغمبر د کتاب د الله پاک جل شانه مبارک حکم دا د تمامو انسانانو دپاره به یو شی وي، هغه کو غریب وي، هغه کو مالدار وي، هغه کو هر چا سره تعلق ساتي، خو لیکن دا حکم به د ټولو دپاره یو. نو کله چې مالدارانو دا طریقه وکړه خپلو کې مشورې کولې چې څه کول پکار دي، خو لیکن دې غریبانانو شور جوړ کړو. ویې لکه وی تاسو باندې ګورئ په تورات شریف کې هم دا حکم شته چې دوی دپاره رجم، خو لیکن دا مالداران راجمع شول او مشوره یې دا وکړه چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته راغلی او دا خپلو کې دا وی کېدی شي چې په دین اسلام کې او د پیغمبر علیه السلام مبارک په دین کې لږ نرمي وي نو راشه د هغې په حکم باندې به عمل وکړو. کله چې دا یهودیان راغل د خیبر علاقې نه پیغمبر علیه السلام مبارک له چې راغل نو دا یې ورته وی صیب ګورې مونږ یهودیان یو، اول یې ورته دا وویل خو یو فیصله مو یې تاسو ته راوړې ده او د یوې فیصلې لپاره تاسو نه راغلي یو، خو کم یهودیان چې راغل نو مدینې شریفې کې چې کم منافقان اوسېدل بعد یهودیان هغوی سره پاتې شول، ارامتوب خو پکې وکړه نو هغه منافقانو کورونو ته لاړل بعضې پکې او بعضې جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ته راغل وی صیب تاسو نه مې یو فیصله راوړې ده او د یهودو دغه وخت کې یو عالم ورسره عبدالله ابن سریا دا په یوې سترګې کاڼی و، نو هغه ته یې وی صیب دا زموږ مشر د تورات شریف عالم و، نو هغه ته وایي چې تاسو په کتاب کې هم دا حکم شته که نه؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي. نو کله چې عبدالله ابن سریا تورات شریف داسې کلاو کړو نو حکم دی کې چې حکم په هغې باندې لاسې شي او د هغې نه مخکې او وروستو احکام یې ذکر کړل او کومه مسله د رجم چې راغله په هغې باندې لاس ایښی او هغه یې پټه کړه. دې نه مخکې یو یهودي عالم عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې هغه هم د تورات شریف عالم خو بیا مسلمان شوی هغه دغه وخت کې موجود و، هغه وفرمیل جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ته وی صیب دا کذاب ده، کذب عدو الله، وی دا خو د خدای پاک دشمن ده، وی تو خو دروغ وی ځکه تورات شریف خو حق کتاب و که نه ده په خپله زمانه کې، وی تو دروغ وی او تورات شریف کې هم د دې مسلې رجم پروت ده. پیغمبر علیه السلام مبارک عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا خبره چې واورېده او یهودیان ټول راغلي وو، منافقان پکې راغلي وو، یهودیان هم راغلي وو، عام مسلمانان مؤمنان هم موجود وو. لکه موږ په دې علاقه کې چې فیصله وي نو ټول خلک جمع وي که نه مشرانو ته، لکه چې اوس به دا مشران څه فیصله ولري دکه رنګې دا ټول نه جمع شوي وو. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک
چې کله فیصله ولا راغه وی خماله مو فیصله راوړه خو زما فیصله واورئ وی زما فیصله دا ده چې دا دواړه کسان به رجم کولی شي او سنګسارولی به شي هغوی دواړه څه شول هغوی دواړه رجم شول خو لیکن په خپل کتاب پې عمل نه وکړه تورات شریف کې دا حکم او په قرآن کریم کې دا حکم ده کله چې مدینه شریفه کې د رجم شول نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایل چې تاسو تورات شریف راوړئ تورات شریف چې ور راوړو او د هغې هغه حکم یې وکړو بعضې تفاسیر لیکلي دي فاذا هو تلوح کله چې د هغې ځای نه هغه لاس ته هغه یهودي عالم یې لرې کړو کم حکم چې پټ کړی هغه په ټول تورات شریف کې داسې پړقا کوله هغه دی چې صرف ګوره دا حکم یې پټ کړی ده کله چې دا بدل وینځلی شي که نه او بعضې حصه پکې پاتې وي نو هغه اوچ ځای په هغه لوند ځای کې ډېر زیات ښکاري وي دقرنګې په ټول تورات شریف کې دغه دی چې دا کوم حکم د یهودیانو پټ کړی و فاذا هو تلوحو هغه داسې پړقا کوله او داسې روشنایي کوله عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ته وفرمایل ویل صاحب دا حکم پټ کړی ده نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته راغل ویل صاحب داسې کیسه ده پیغمبر علیه السلام مبارک بله فیصله وکړه دواړه یې رجم کړل ما ته زموږ په دین اسلام کې هم دا مسله ده چې کوم شادي شده سړی وي او یا شادي شده ښځه وي داسې عمل څخه خدای نه خاص ته سرزد شو دا مسله ده